هلکه دوره مینه مه راکړو که نه بیا خلک نظره کېږي. اول لا ډېره زیاته د افسوس خبره ده، لږ هم نه ښه ډېره د افسوس خبره ده، خو انشاءالله تر څو پورې چې زما په بدن کې سای نو زه به حق سره ودرېږم او د باطل به مخنیوی کوم، او باقي زه به بدو خلکو ته بد ښکارم او ښو خلکو ته به ښه ښکارم، هغې کې زما هېڅ کار هم نشته. خو لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ چې په دې کپړو کې په اورسیز ملکونو کې چېرته چکر له لاړ شو یا پارک ته لاړ شو یا اخوا لاړ شو که نه، د دې روب داب نشته، خلک دې ته سپک ګوري. دا ولې؟ دا ورته زموږ د پښتانه ښه پوهېږي چې دا کپړه مونږ څومره دلته کې کمزورې کړې ده، د دې مو روغ ختم کړی دی. او باقي تاسو چې دا کوم چلونه کوئ که نه، زه به یوه خبره وکړم، تاسو د ټولې دنیا ته را پښتانه څنګه ریپرزینټ کوئ؟ چېرې زموږ پښتانه دومره بې شرمه دي چې چیټ لنډ بې شرمه عزتدار غټ لوی نه کوي خو په ځان اچول کوي. ریپرزینټ کوئ چې څه مو خوښې کوئ، صحیح ده. دا بل څه دي چې تاسو د لایک او د ویوز دپاره دا کار کوئ. واله لایک او ویورز هم واخلئ، خو دې کپړې چې څومره بېعزتي کېږي که نه، دا دی که مونږ په اورسیز ملکونو کې دومره زره غلطي وکړله او په دې کپړو کې یو، والله چې د حکومت نه مخکې مو خلک ځوړندوي او دا خوټې نه لکټ کوي، بل کار را سره نه کوي. دا ولې؟ تاسو پښتانه دومره زیات وشرمول، دومره زیات که نه چې حد مو پرې کړی. خو زه به راته ووایم که نه چې څوک بېحیایي خورئ یا بېحیایي که هغه زه یم او که هغه بل دی او که هغه بل دی که هغه زما رشته دار هم دی، خو چې څوک بېحیایي خورئ یا نو یا الله تعالی دې ځمکې نه نیس و نابود کړي، دا نوم یې ختم کړي، چې بلکل نوم و نشان یې ختم شي. امین را سره وکړئ، صحیح ده. والسلام. نور پکې څه نه